دا ډیرو کسانو ته خپل ځان ډیر غټ معلومیږي په زړه کې د خپل ځان سره یو کیسه جوړه کړي د دې تاوان دا دی چې دا خلک دته ډیر کوچني او ډیر کمزوري معلومیږي اخر چې یو څوک یو خبره ورته وکړي دستي خاطر مانده سي او خبر دته چې خپل ځان څنګه معلومیږي او دی هغه سي نه وي د خلکو په نظر کې دی هغه سي نه دی نو د داسې خلکو د پاره دا ضروري ده چې دغه دعا ډیره وایي اللهم اجعلني في عيني صغيرا یا الله ما تخپل ځان کوچنی کې یعنی زه خپل ځان ته په کوچنی نظر وګورم وفي اعين الناس كبيرا او د خلکو په نظرونو کې مغټ کې نو د دې به دا ګټه وي چې تبه ژر خوابدي کېږي هم نه په باندې خبره کچا ډېر عزت نه کې در او تبه هم نه خوابدي کېږي زړه به نه درتنګېږي او تکبر به هم نه درکې راځي ځکه تا ته خپل ځان ډېر کوچنی معلومیږي په خپل نظرو کې ته خپل ځان ته ډېر په کم نظر ګورې نو ځکه په معمولي خبره به خوابدي کېږي هم نه او تکبر به هم نه کې راځي او د خلکو په مخ کې به غاټي د خلکو په نظرو کې به غاټي خلک به تا ته ډېر لوړ حیثیت درکړي ډېر عزت به درکړي ډېر قدر به درکړي او تا ته به ډېر غټ نظر ګوري نو بیا به هر وخت خوشاله چې یاره زه خو د دې عزت قابله نه یم چې دا خلک یې راکړي زه خو د دومره قدر او د دومره احترام وړ نه یم کوم چې خلک ما ته راکړي نو دغه دعا ډېره وایي اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا یا الله ما په خپل ځان کې یعنی ما ته خپل ځان کوچنی را معلوم سي خپل نظرونو کې کوچنی کې او د نور په نظرونو کې غاټ کې څومره شایسته دعا ده څومره ښه خبره ده او څومره پر سکون او خوشاله ژوند به بیا الله دې موږ ته دغه دعا را په برخه کې او الله دې په موږ کې دا صفت پیدا کړي چې موږ خپل ځان ته په کمتره وګورو او خلک موږ ته په ډیر قدر او ډیر عزت او ډیر احترام باندې وګوري